د سخت ناروغ افغان نوي زیږیدلي ماشوم لپاره تورخم پرانیستل شو. پاکستاني چارواکو د یو سخت ناروغ افغان نوي زیږیدلي ماشوم او د هغه د مور او پلار لپاره د بشري دلایلو له مخې له تورخم پولیس څخه پاکستان ته د اوښتو ځانګړې اجازه ورکړې. د راپورونو له مخې دغه کورنۍ له جلال آباد څخه پاکستان ته روان شوې وه څو ماشوم د عاجلې او تخصصي درملنې لپاره روغتیايي مرکز ته ورسول شي. ماشوم د پېښور حیات آباد طبي کمپلیکس ته انتقال شوی او د ډاکټرانو تر څارنې لاندې درملنه یې روانه ده. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ له مهمو سرحدي لارو څخه ده. د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او سیاسي ترنګلتیاو له امله له دې لارې تګ راتګ په وروستیو میاشتو کې له محدودیتونو سره مخ شوی دی. د ناروغ ماشوم لپاره د ځانګړي تېرېدو اجازه په داسې حال کې ورکړل شوې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې لا هم د امنیتي او سرحدي ستونزو اغېزمنې دي. د تورخم له لارې د ناروغ افغان ماشوم تېرېدل د بشري اړتیاو له مخې د ځانګړې اجازې په ورکړې سره ترسره شوی څو ماشوم په پاکستان کې عاجله طبي درملنه ترلاسه کړي. ګرانو لیدونکو د ویډیو کتلو څخه مو مننه کوم. پر نورو لازم خبري مطالبو لپاره موږ سره پاتې شئ. تاسو موږ چینل مو هم سبسکرایب کړئ. بارګزې پرې چینل ورسره سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو په لوی